په لاست ویډیو کې خو تاسو د ډیټابیس د ټیبل سټرکچر ولې چې په کومه طریقه موږ ټیبل سټرکچر جوړ کړی دی هغه الریډي ما امپورټ کو اوس په ځل کې یو سمپل ډیټابیس د ټیسټینګ لپاره او کریټ کما چې په هغه کې به دای چې دا کوم ټیبل چې په دې کې موږ یو څو ټیبل کریټ کو صرف د ډیمو پرپس لپاره لیب ټیسټ ما دې نوم ورکو ټیک شو په دې کې به ټول اول زدا یوزر ټیبل چې دا کریټ کوم ټیک شو چې د یوزر به آی ډي نیم ایمیل پاسورډ او رول ټیک شو دله به زه ټیبل نوم به زه ورکړم چې یوزر ټیک شوه یوزر په نوم باندې ټیبل کریټ شو د دې چې د دې کالم نوم او بیا د ټایپ دا هر څه به زه دلته کې سپیسیفای کوم اولنی چې دا هغه آی ډي ده ټیک شوه د دې یوزر آی ډي نو یوزر انډرسکور آی ډي ټیک شوه آی ډي مول ورکړه د دې ټایپ په صحیح انټ مطلب دا چې دا به نمبري 1 2 3 4 5 دغه شان نمبر وي او بل به بیا په دې کې چې دی د دې لینت څونه دی نو لینت په ورله زه 11 سپیسیفای کم نور به زه دلته کې راشم دا به سکرول کم دې به زه به دا سایډ بار کلوز کم چې دا ځای له کولاو شي دا آټو انکریمنټ دا به زه ټیک کم ټیک شو چې زه کله دا کلیک کم دلته کې په خپله راشي پرایمري کې آټو انکریمنټ مطلب دا که نه چې زه کله ډیټابیس کې کار کوم دلته زه فرض کړه بیا زه سیسټم جوړ کړم ټیک ده او په دې کې یوزرز راځي د هغو انټري کېږي نو مطلب دا چې کله زه یو کس ریکارډ انټر کم نو په هغې کې به دا آی ډي چې دا به راشي 1 ټیک شوه چې بیا زه کله دویم یوزر انټر کم نو هغه به اټومیټیکلی انکریز شي 2 ته به وخیږي مطلب دا د دې آټو انکریمنټ مطلب دا چې دا آی ډي به په خپله روانوي کله چې یو یوزر ایډ کم دا آی ډي به هغه ته 1 اساین شي ټیک شوه کله دویم یوزر ایډ کم هغه ته به 2 اساین شي دریم یوزر ایډ کم هغه ته به 3 دغه شان دی چې په خپله به د نمبر انکریز کوي یو نمبر به دی سیوا کوي ټیک ده بل نه کې انډکس چې دی د دې انډکس شو پرایمري مطلب دا چې دا د دې ټیبل کې چې دی دا کومه ویلیو چې به یوزر آی ډي دا به داسې چې دا به یونیکي او په دې باندې به د دې پهچان کېږي لکه د دې مثال دا دی که موږ د عام زندګۍ کې واخلو کوم ځای کې یو کس سټوډنټ ټیک شو نو د هغه سټوډنټ رول نمبر چې هغه د هغه دپاره پرایمري کې مطلب دا چې دغه رول نمبر به د بل چا نشي کېدی او په دې رول نمبر باندې به د پهچان کېږي ځکه که فرض که په دې کې اوس موږ دلته کې د یوزر چې دی د یوزر نیم شو ټیک شوه نو د یوزر دا نیم چې دی دا د یو بل کس یوزر کېدی شو دې دپاره موږ یوه آی ډي واخیسته ځانه 1 2 3 4 5 چې په دې باندې د هغه یوزر پهچان کېږي او دا به په یو ټیبل کې د یو کس د دوو کسانو به یو شانتي نه وي د هر یو دا یوزر آی ډي کم ویلیو چې دا به جدا جدا وي لکه څنګه چې د هر یو کس NIC نمبر دی NIC نمبر چې د هر یو کس جدا جدا وي هغه سیم نشي کېدی دغه شانتي دویم فیلډ چې دی هغه دی نیم به کم ټایپ وار 4 مطلب دا چې په دې کې ویریبل هم راځي سټرینګ هم راځي خو دې ټایپ مو واغستو مطلب په دې کې به موږ سټرینګ سټور کوو نوم چې هغه په سټرینګ ټایپ کې نو سټرینګ به شي ټیک شوه اوس د دې لینث څونه پکار دی زم چې 25 دی پوره دی 25 مطلب دا کنه اوس دا ټایپ دی کنه په دې کې څونه ورډز دي څونه لیټرز دي مطلب الفابېټس TYPE سلور دی ټیک شوه د دې لینث 4 دی دغه شانتي دې ته ما 25 واغستو نو یو کس نوم چې دی هغه به د 25 ورډز نه سیوا نشي راتلی ټوټل دا نیم چې دی په دې کې هم سلور دی لینث چې دی په دې لینث چې دی د دې شپږ دی ویلیوز چې دی 3 4 5 6 دا هم شپږ دي دغه شان نوم چې دی هغه به د 25 الفابېټس نه په هغې کې سیوا نه ټیک شوه او نل مطلب دا که دا زه ټیک کم نو دا یو کس خالی پرېښودی شي که هغه نوم نه ټیک شوه او چې دا ما ټیک کړی نه نو مطلب دا به خالی نه پرېږدي بل په دې پسې دی ایمیل ټایپ پسې دې ټایپ په هم دغه وار 4 زه والم ځکه په ایمیل کې چې دی کریکټرز هم راځي او ویریبل هم راځي ویریبل مطلب دا چې کم ABC 1 2 3 دا چې دي که نه دا به کې راتلي که زه په دې له پاسه راولم دلته کې نو ماته ښایي ویریبل لینث 0 65 او 535 سټرینګ او په دې کې چې دی لیټرز هم سټور کېږي دلته کې پکې نه شو کوي ماته خو لیټرز پکې هم سټور کېږي او ډیجټس هم په دې کې سټور کېږي د دې لینث چې دی زه به واخلم 100 خیر ډېر سیوا دی خو بیا مې هم واخیستو که دونه اوږد ایمیل پکې د چایي د دې نه علاوه چې دی بل دی پاسورډ دا شو PASSWORD پاسورډ او د پاسورډ د پاسورډ چې دی هغه به هم شي وار 4 او دا به زه کوم 255 ټیک شو 255 ما ځکه واغستو چې دا پاسورډ چې دا مونږ انکریپټډ سټور کوو
نو د هغې لینث چې بیا سیو وایي ټیک ده. بل چې دی پاسورډ او بل رول په دې کې یو پاتې شو رول. نو دلته کې پکې زه ایډ 1 یو کالم به دې ته بل ایډ شي چې په ګو کلیک کوم یو کالم دلته کې راغی بل دا به شي رول او دا رول چې دی دا به هم شي وار4 او دا ما خیال دی د دې لینث ما اخیستی 10 ټیک ده. او چې زه اوس دا سیو کړم نو دا یو ټیبل چې دی راغی په دې ډیټابیس کې چې دی دا لیب ټیسټ ډیټابیس ته ټیک شوه او په دې کې دا یو چې دی یوزر دی راغی ټیک ده. دغه شان که زه بل ټیبل کریټ کوم نو دې ته به راشم دلته کې به کریټ نیو ټیبل ټیبل له به زه نوم ورکړم ټیبل نوم به زه ورکړم لیټ سپوز پیشنټس ټیک شوه PATIENTS پیشنټس ټیک ده. او کالم نمبر اف کالم که زه کې ډایرکټ ولیکم نو ښه به وي. څو کالم دی په دې کې 1 2 3 4 5 6 شپږ کالمز دی پکې ټیک ده. نو زه به شپږ کالم ولیکم دلته کې به شي PATIEN پیشنټ انډرسکور ID پیشنټ ID راغله دا به زه آټو انکریمنټ کم دا به پرایمري کې شي. دغه شانتې د پیشنټ چې کم دی نیم به جنډر به او ایج به دا به زه واخلم نیم دا به وارچاري دی به هم زه 25 کم دغه شان چې دی جنډر به دی به هم وارچاري دی به هم زه کم 10 هم پوره دی ټیک ده. بیا چې دی ایج دی بل ایج چې دی هغه په نمبر کې نو انټ صحیح دی او ایج چې د انسان ډېر سیوا شو جو 100 کال شي 102 کال شي نو مطلب هغه د هغې لینث 3 صحیح دی ځکه که په 100 کې چې دی دلته کې 100 ولیکم ټیک ده دلته به ولیکم په 100 کې چې دی که نه 1 2 3 د دې لینث 3 دی 3 ډیجټس دی په دې کې نو 100 لپاره 3 صحیح دی ټیک ده ایج لپاره. دې نه علاوه چې دی ایج پسې ایډریس او کانټیکټ ایډریس چې دی دی به زه واخلم ټیکسټ ایډریس اوږد وي نو به زه ټیکسټ والم او بل ورپسې چې دی دا دی کانټیکټ په نمبر کې هم صحیح دی خو دا به زه واخلم وار4 ټیک شوه او 11 پورې چې دی کانټیکټ راځي خو زه به یې 15 واخلم نور 11 ډیجټ نمبر نو 11 کې صحیح دی راځي صحیح ده. دا ما کو سیو نو دا بل ټیبل کریټ شو ټیک شو دغه شان دا دوه ټیبل کریټ شي. د دې ځای نه دا ټیبل زه ایکسپورټ کولی شم چې ایکسپورټ باندې کلیک کوم دی مالا په SQL فارمیټ کې کوم کې پکاري هغه کې زه ایکسپورټ کولی شم. ما په SQL کې دا ایکسپورټ هم کړل دلته کې زه دا اوپن کم نو دا زما د ټیبل هغه سټرکچر دی صحیح شوه. دا یو ټیبل راغی دا بل ټیبل راغی دغه شانتې دغه دوه ټیبل دي صحیح شوه. ما چې کوم دی الریډي کوم ټیبل سټرکچر چې دی په دې فایل کې جوړ کړی دی هغه دا دی نو دا به هم زه ستاسو سره شیر کوم ستاسو سره به زه لینک شیر کوم په هغې کې به یو ریپازیټري د ګیټ هب چې په هغې کې به دا ټول کوډ پروت او تاسو به د هغې نه ډاونلوډ کولی شئ ټیک شوه. دغه د ټیبل سټرکچر دلته کې هم ما کریټ کړی یوزر ID د ایمیل دی او یا دلته کې دې ته ما دغه شان د ټولو ټیبل سټرکچر ما کریټ کړی او په هغې کې ما هغه ریلیشنشپ هم جوړ کړی کم لاینز چې تلو د یو نه بل ته نو هغه ریلیشنشپ ورته هم ما دلته ډیفاین کړی صحیح ده. بل په دې کې ما بای ډیفالټ چې د یو انټری کړی ده چې کله دا ډیټابیس کریټ کیږي نو په دې کې به یو یوزر کریټ شي چې هغه یوزر نیم چې دی هغه به نیم به ایډمین ایمیل چې دی هغه به admin@gmail.com او هغه پاسورډ چې دی دا انکریپټډ پاسورډ دی خو دا په اصل کې د دې ویلیو چې دی هغه هم د ایډمین ټیک شوه. د دې ټیکسټ مطلب دی ایډمین خو دا انکریپټ شوی دی د هغې وجې نه دا دغه شان اوږد ټیکسټ دی. د انکریپشن فایده دی که دا ډیټابیس چېرته هیک شي او د دې نه دا ډیټا وځي نو که زه تاسو ته دا ډیټابیس وښیم دلته کې راشم ټیک ده ډیټابیس سته او لیب ټیسټ دا یو به زه ډیلیټ کړم ما سلیکټ کو او دلته کې به زه کم ډراپ دغه لیب ټیسټ ما ډیلیټ کو او دا پاتې شو. اوس په دې کې دلته کې دا یوزرز ټیبل دی ټیک شوه. یوزر ټیبل کې دا انټر شوي د کفرز که دا ډیټابیس د مالا سیسټم څخه به ورځې هیک شو نو کم ډیټا چې دلته میلاو شو په دې کې دا پاسورډ چې دی دا په داسې فارمیټ کې دی چې دا انکریپټډ دی په دې باندې یوزر نه پوهېږي ټیک شو. نو د دې نه هغه ځانه ویلیو نشي راویستی چې دې کس پاسورډ شته نو د سیکیورټي لپاره چې دی موږ پاسورډ چې دا په انکریپټډ فارم کې سټور کوو که چېرته کې هیک شي نو چې هیکر ته صحیح ډیټا میلاو نشي. نو دا و د ډیټابیس سټرکچر
په نیکسټ ویډیو کې چې دا بیا به مونږ د خپل دغه ډیزاین ګورو چې دې لپاره به ډیزاین څنګه پکاري او هغه به مونږ د کوم ځای نه ډاونلوډ کوو او څنګه کار به پې کوو.